نن به موږ یو آیت خبره کوو وانک لعلی خلق عظیم. الله نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي چې تاسو به دې خبرې باندې ایمان لرئ چې تاسو څه هم خبره کوئ هغه هر څه رښتیا دي، او تاسو سره کوم خلک دي هغوی باندې هم دا فرض دی چې هغوی په دې ایمان لري چې تاسو هر څه رښتیا وایئ او دا هر څه الله نه دي ستاسو د سیرت او اخلاق په وجه. دا وحی د نبوت شروع وختونو ده، نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دلته 40 کالونه زیات وو. نو یعنی د مکی خلکو تاسو له نبوت نه مخکې پیژندو او تاسو سره وخت تیر کړی و. نو هغوی هغه وخت د الله نبی له نه پیژندو، خو یو کس ته پیژندو چې نوم محمد بن عبدالله و، کوم مکې کې اوسېدو او دې نه مخکې هغې نبوت دعوه کله هم نه وه کړې. نو دوی ټولو نبی صلی الله علیه وسلم نه پیژندو او 40 کالونه پیژندو او دوی ټولو سره ډېر وخت تیر کړی و. نو الله د دعوه کوي چې الله لارې ته دا غږ او دعوت رښتیا دی، ځکه چې تاسو ټول خبر یې چې نبی صلی الله علیه وسلم تاسو ټولو سره څنګه ژوند تیر کړی دی او هغې څنګه 40 کاله ځان ساتلی و او هغه څنګه تاسو ټولو سره پیښېدو. موږ په دې خبر یو چې نبی صلی الله علیه وسلم نه زیات نور چا هم عبادت نه دی کړی، خو په دې آیت کې د نبی صلی الله علیه وسلم الله سره تعلق خبره نه ده شوې، خو خلکو سره تعلق خبره شوې ده. او دلته د هغوی خلکو سره رسول جوړېدو نه مخکې تعلق خبره کېږي، یعنی رسول جوړېدو نه وروسته نه. نو یعنی نبوت نه مخکې قرآن نو راغلی، هغوی سره قرآن نه و، هغوی سره وحی نه وه. خو څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم ټولو سره پیښېدو، یعنی هغه یو څنګه پلار و، یو څنګه زوی و، یو څنګه خاوند و، څنګه ملګری و، څنګه نسی و، څنګه ورور و، څنګه چې هغوی ټولو خلکو سره تعلق و، څنګه چې هغوی ټولو سره خبرې به کولې، څنګه چې هغه ټولو سره اوسېدو او پیښېدو. نو همدا خبره خپل ځان کې یو ثبوت او نښه ده چې دا کس رښتیا وایي. د دې کردار داسې دی چې دا چېرته هم دروغ نشي ویلی. نو قرآن دلته یو ډېر زبردست کار کړی دی چې قرآن رښتیا او الله خبره کېدو ثبوت او دلیل دا دی، او اسلام حق دی. د ټولو خبرو ثبوت دا دی چې څنګه نبی صلی الله علیه وسلم 40 کاله ژوند تیر کړی و.